اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو خویندو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننۍ وظیفه چې کومه ده دا د غټ اختر د شپې متعلق ده. دا ډیره کرامت والا ډیره د کمال وظیفه ده. نو ویډیو نه بزر نه وړئ ځکه چې دا شپه په کال کې یو ځل راځي، را روان ځل به څوک ژوندی وي څوک به مړ وي یا به بل کار ته انتظار کوئ. نو د هغې نه مخکې تاسو صرف یو 15 منټه د خبر ته غوږ ونیسئ. تاسو ته به زه داسې یو وظیفه ښیم چې هغه د الله رب العزت 2 نومونه دي او د مانځه نه مخکې به یې د ماخوستن د اوده کېدو نه مخکې به یې 20 ځل وایي. نو دا چې کوم دی د دې سره به الله رب العزت تاسو ډیر مصیبتونه، ناګهاني آفتونه، لکه را روان وخت ښه کېدله، ستاسو حاجتونه، لکه ستاسو به دې تیر کال کې چې څومره ستاسو کمی بیشی ستاسو نه شوي یا ستاسو مال ته ضرورت پیښ شوی او تاسو دا وایئ چې دا تیر کال موږ باندې ښه تیر نه شو، را روان کال په موږ باندې ښه تیر شي. یا علاوه د هغې نه ستاسو جسماني بیماریانې وي، بې سکوني وي، لا علاجه بیماریانې وي، ټینشن وي، ډپریشن وي، نو د هغې دپاره ډیره بهترینه وظیفه ده. او بل د هغې سره دا چې را روان وخت به راباندې الله ښه راولي. او چې کله دا تاسو وکئ نو انشاءالله العزیز د اختر په شپه چې تاسو وکئ د غټ اختر په شپه نو را روانه ورځ به تاسو وګورئ چې به ډېره بهترین او ډېره ښایسته ورځ وي در باندې. او الله رب العزت بر باندې په را روان کال کې یو خبر باندې الله داسې ناګهاني امراض نه راولي، مصیبتونه به در باندې نه راولي، مال اولاد کې هم الله برکت اچوي. که د چا کاروبار نه الله به له کاروبار ورکوي، که د چا څه پریشاني وي، د محبت پریشاني وي، د سفر پریشاني وي، کور کې بې اتفاقي وي، قرض یې ور باندې، لکه دا د دې ټول کال نچوړ چې دی هغه د دې شپې په د 21 ځل باندې دا کم 2 نومونه چې تاسو ته به زه ښیم دا چې تاسو وایئ د هغې نه پس به وده شئ انشاءالله العزیز تاسو به خوشحاله او ما ته به دعا کوئ. نو طریقه کار دا دی چې په دې شپه باندې د غټ اختر په شپه باندې به تاسو 21 ځل د الله پاک دا 2 نومونه ووایئ، یا الله یا سلام. دا چې تاسو کله 21 ځل ووایئ نو انشاءالله العزیز یو خو به الله رب العزت ټول حاجتونه پوره کوي او یو بل تاسو پر روان کال کې د هر قسم مصیبت نه، د هر قسم مسلې نه په امان کې یی. بل دا کار دی که څوک مور پلار یې خپلو بچو دپاره کوي، خویندې خپلو وروڼو دپاره کوي، نو دا باندې به زما په خیال ټول 4-5 منټه لګیږي. 4-5 منټه نه هم کم، ځکه چې یا الله یا سلام یا الله یا سلام ټول 2-3 منټه پرې لګیږي. نو چې کله تاسو 21 ځل دا ووایئ او د هغې نه پس اوده شئ انشاءالله العزیز د را روانې ورځې د غټ اختر د ورځې نه به ستاسو خوشحالیانې شروع شي او انشاءالله ټول کار به الله په خوشحالو کې تیر کړي. ما به په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله رب العزت دې په تاسو ټولو باندې سره زمونږ رحم وکړي. انشاءالله بیا به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د لوی الله په امان.